أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة شروع شهده کی رب العالمین و دعوی خود لوا الحمدلله سمره صفتونه د کمال چې د ټول زمونږ الله لري او دې دعوی د پر یوسو دلیل الله ذکر کړو یو دا چې د الله د مخلوق تربیت کوي عام مهربان خاص مهربان دی د قیامت د ورځې اختیارمند دی واقدار دی نو ځکه الله الحمد نه دی د نور سبه نتیجه ذکر شو چې بندګیم د الله له خاص ده ایاک نعبد و ایاک نستعين دعای ذکر کړه اهدنا الصراط المستقيم صحیح عقیده توحید چې انسان لري نو الله نه دعا غواړي چې الله موږ له دائم وساته صراط المستقيم مصداقات ذکر شو شهیدین مراد شعر د مفسرینو پریس او خاص کر هغه موانع بیان شو چې هغه صراط المستقيم سره ټکر کړي نفس دی ابلیس دی هر ظالم دی کافر دی بی دین عالم او جاهل پیر بأول صراط الذين أنعمت عليهم د نعمت معنی لغوي او معنی اصطلاحي او تقسیم دنیوي او اخروی ده او دوی باندې نعمت په څه شوی دی د دین مراد څوک دی دا ټول مسله بیان شو نن غیر المغضوب عليهم ولا الضالين د دې جملې ربط درې مخکې سره ادا شدا خو بدل لې صفت دی کله چې صفت شي معنا بده شي صراط الذين لاردا کسانو انعمت عليهم الله چې تا په نعمت کړه دا موږ له خایا غیر المغضوب عليهم ولا الضالين ندي خلق باندې غضب شوی دی الله او نه داخله گمراهان دي غضب پنه دي شوی دا خلق الله گمراهان نه دي صحابه دیم قول ابن کثیر ذکر کړی چې د الله نه رسولات لاندې دا تفسیر دی خو لیکن ابن قیم پنځه طریقو باندې دا مرجوح ګرځولې دي نو ګویا کې به معنا دي شي اهدنا الصراط المستقيم الله قائم لني غلار د قران او سنت صراط الذين لاردا کسانو چې تا په نعمت کړې دي نه لاردا کسانو چې غضب پېښ وي او نه لار د گمراهانو د شي خلکو د لار نه الله ساته به ارکل شي صفات د الذين انعمت عليهم د فارشي اغه معرفه له دانه کړه چونکی موصول کې معنا د ابهام هم نکره وندي یره غیرو اضافت د شي د شویل شي یو زد لري المغضوب در غضب نه دی دا د الله صفت دی چې کوم داغه د شان مناسب سوره فتحه سوره یونس وغیرہ کې راغله او حدیث کې راغله آدم علیہ السلام را داخله گریش ورته بووي ان شاء الله له وای موږ سره حسابونه وغیرہ شروع کی د جهنم فیصله وکړي جنت آدم علیہ السلام وای ان شاء الله د څه غوسه شوی دی چې مخیم چرته غوسه نه دی دلیل به دی چې دا به انسان د الله صفت منی کم چې داغه د شان مناسب تعویل تحریف تشبیه بنئ شرع غضب خدا مانا د انسان د ویني جوش شکل اراده له انتقام اخلي نو الله کې خو جوش دی ویني نشته جواب دا دی د الله ځان له غضب دی د مخلوق ځان له غضب دی کې فرق دی موږ به د صفات د الله منو کوم چې داغه د شان سره مناسب
قران شکل انسان وګوري الله غوسګي سبانه به تبديل النعمه نعمت الله تعالی ورکړي دي چې بدل کی بالکفر عنادن یو سړی قصدن بیمانش انکار وکي لکه عام دحرین یا ابو جهل کله الله په دې موسیقي بالتقول علی الله یوشي الله نه ویل او ته وی شي الله دې شي ویلي دي خاص کر ارتداد باندې الضالین الله یو هغه انسانان چې گمراهان هو ولد ضالین دا هم صفات د الله منی کوم چې داغه د شان مناسب چاله هدایت کې او چاله گمراهی تقریبا ماده د غضب قران کې راغلي دا سلیر اشکرت او د دلالت ذکر کړی شوی دا نبی کرت ډیرو معناګانو باندې به استعمال دي دوره کې معنا ورکوي گمراه قرطبی لیکلی چې العدول عن طریق السویل الصحیح لارنا عدول او وقت الذهاب بیکره چې انسان تابعداري د اکثریت کوي چې اکثریت د شوی او اکثریت دار دا سړی الله یې گمراه کوي اکثریت به څنګه نه وکړ کله چې د اکثریت د الله او د الله د رسول د خبرې سره ټکر باندې راغلی نورم ډیر اسباب د انسان علم وکي د برابر عمل نه کوي الله یې غوسه کوي ایمان سره ورکی کفر والی بری مقام د المغضوب علیهم او ضالین مراد څوک دي عدی ابن حاتم فرمایي چې المغضوب علیهم مراد يهود دي او ضالین مراد نصارا دا ډېر خطرناک قومونه دي دواړه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کوم لار باندې چې يهود نصارا را رواني د لار په قید او تنگ کوي د نبی صلی الله علیه وسلم د الله مؤمنانو ټول دشمنان به ولد ضالین کې د علام لپاره د تاکید علماء ذکر کړي د شی بنی چې لام نفدا او غیرهم نفدا نو به خو معنا کې فساد راغی المغضوب علیهم ور الضالین باندې مقدم کړي یو خدا چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه سره داخل نږدې و يهود دویم د مدینه په ګرد نوا کې دا واقع و دریم د دوی zarar زید دی په نسبت سره نصارا او اسلام لا یعنی دواړه د اسلام دشمنان دي يهود الله ډېر خطرناک دي سوګي چې المغضوب نه مراد هغه خلق دي چې هغه د سره د علم نه وران شوی دي او دوالین نه مراد هغه جاهلان سوګي دي نه مراد مبتدعين بلکې دا ټول معناګانې صحیح دي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله او د قشان امام شاولی الله الفوز الکبیر کې لیکي چې د امت د علماو کې سوچ وکا اکثر مرزونه به کې دوی ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي د عالم گمراه دا غره فتنې نم ځان ساتي او خاص کر د جاهل عابد نه ځکه یو کې بوی نه سوراو دی بلکې د يهودو د دې په اخر کې بیراجه امین هغه لیکلین د زمانه استجب یا الله دعا قبول کړه مفسرین ذکر کوي د وجه د صحابه او هغه شی قران کې لیکو چې قران سره نازل چون کې نازل نه دی وی لې سنت دي منځ کې او خارج د منځلې کله چې انسان فاتحه بار بار ولي نو ورسره وایي امین الله دعا واخلي قبول وکړي دیګه شر امام مالک رحمت الله علیه مسلک دی هغه وی شکل امام امین ویل نو تاسو وای ولدوالین ویل نو امین وای امام مالک سے فرمایي چې دا تقسیم دی ما بیان د مقتدی او د امام کی امام بینوي او ابي وای خو چون کې حدیث کې راغلی چې امام امین ویل تاسو موای امام مقتدی دواړه دیگه بیره مسئله اختلافی را جهری دی کو خفیه لیکن دا دواره طریقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیثون ثابت دی جهریم ثابت دی و خفیه هم
احناف علماء قائل و خفیلا دوی له د استدلالات قوی معلوم شو جمهور شیعه لاړ جهری لا حدیث زوائل ابن حجر مد بها صوتا نبی صلی الله علیه وسلم ورمانه आवाज وګت کېو کله وی چې د چا امین د ملائکه د امین سره برابر شي ګناهونه به الله معاف کړي حاصل لا مسله صحابه ما بین کې اجتهادي بدی مناسبت باندې چاله یو دلیل قوی معلوم شوی چاله بل خو لیکن دواړه د محمد صلی الله علیه وسلم صحیح طریقې صحیح حدیث رد بد کنزل یو بل بکارنا ټیک ده کله چې انسان یو بل کنزلو کې اوس په کې وګڼي نو قران کې الله فرمایي دا سړی د ایمان نه خلاصيږي څومره خطرناک خبره ده نن د خلکو معمولی غو نشي معلومیږي چې ګوره دا په ګلاس دی دا پر ایمان کې څه پیښې شروع شو نه دا خو د نبی طریقه ده چې صاحب استدلال کې قوی نه دی نو سپک بګوري نه کومه طریقه چې تعالی قوی معلومه شي بس روانېږي خو منی به دواړه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم احادیث بکېلي معنا دې ته بدای الحمدلله الله ټول صفاتونه د کمال خاص الله لري رب العالمین الله چې تربیت کوونکې رټول مخلوقات لري الرحمن الرحیم الله عام مهربان او خاص مهربان دی مالک یوم الدین اختیارمند ورځ د جزا دی ایاک نعبد خاص بندگی کو الله او د بل جان کو و ایاک نستعين او خاص نه کو مغواړو د بل نه غواړو اهدنا الصراط المستقيم وخيام لني غلارا صراط الذين لا ارضا كسانوا انعمت عليهم جتا په نعمت کړي ری غیر المغضوب عليهم غضب په نه دي شوی او نه داخله گمراهان دي ان لار دا غچا چې غضب په شوی او نه لار د گمراهانو